د عبدالولي خان پوهنتون طالب علمانو او استادانو لخوا د احتجاجونه په مردان ښار کې را جوړ کړي شوي وو. دوی کتبې او بینرونه اوچت کړي وو چې ورباندې د پوهنتون په استاد شوي تشدد په ضد نارې درج وې. د پوهنتون استاد اسسټنټ پروفیسور اختر خان باندې 13 ورځ د نامعلومه وسلوالو لخوا د وجنې برید شوی او د تشدد په نښه شوی. اختر خان ویډیو وتوایي د هغوی چا سره دښمنی نشته، خو دا ضرور غني چې دغه کسان د هغوی د وجنې په نیت راغلي وو. ما میگا مارټ نام سامان راوخستلو چې واپس په سکوټر باندې څنګه کېناستم نو وروستو را چا په سر باندې ووهل ما دا دنګ کس و نو سکوټر نه یې راواچولو په وال ټکول را باندې لګیا شو چې څوک په منځ ته راتلل په هغې کس پرې به هم پیستول نیولو هغه کسانو 4 کسان. احتجاج کوونکو مردان او نوخار جنیدي سړک د هر قسمه تګ راتګ دپاره بند کړی وو او غوښتنه یې کوله چې د پیښې مقدمه دې درج کړي شي او د استاد په ضد شوې پیښې دې صفا او بېطرفه پلټنې وشي. چې کومو کسانو دا کار کړی دی چې هغه چې کوم دی د انصاف چې کوم دی کوټې ته راولي، اوکې انصاف کټهرې ته چې کوم دی هغه راشي او هغه چې کوم دی موږ ته انصاف میلاو شي. دا چې ډېر زیات ظلم شوی، ډېر زیات زیاتې شوی دی او مونږ چې کوم زمونږ په سرکاري څوکو کوم خلک ناست دي مونږ وایو چې ته دې فري اینډ فیر چې کوم انویسټیګیشن دی او ملزمان چې دي خپل انجام ته ورسوي. اسسټنټ پروفیسور اختر خان په عبدالولي خان پوهنتون کې د سیاسياتو استاد دی او د مدیره هڅې په سوشل میډیا د حکومت او ریاستي ادارو په پالیسو رائے ورکوي. اختر خان د پښتون ژغورنې غورځنګ مرستیال هم دی. اختر خان وایي هغوی د سوشل میډیا د لارې د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کوي او دغه خپل مبارزه به جاري ساتي. چې د هغه حق ته، د هغه ژوند ته، د هغه عزت ته، هغه ناموس ته ضرر راسي، بې قانونه عدالتي مورای عدالت څه حساب کتاب غلط کار ورسره کېږي. زه د هغه کس ملګری یم، زه به هغه کس ته پر اواز اوچتوم. 3 کاله وړاندې د سوشل میډیا فعاله اختر خان په ضد مقدمه هم درج کړې شوې وه او مرکزي د پلټنې ادارې FIA اختر خان گرفتار کړی وو، خو بیا وروستو دې خوشي کړی شو. د اخري اطلاعاتو راتلو پورې د پیښې په ضد د پولیس لخوا مقدمه نه وه درج کړې شوې، خو پولیس وایي هڅې کوي چې د پیښې په ضد مقدمه درج کړي. په پاکستان کې وړاندې هم د بشري حقوقو او سوشل میډیا فعالانو په ضد داسې قسمه پیښې راوړاندې شوي او د PTM په ضد هم مقدمې درج کړې شوي. د پاکستان په وستور لګوي چې PTM د بهر هیوادونو په لاسو کې لوبیږي، خو غورځنګ تل دغه تورونه رد کړي او د PTM مرکزي غړی علي وزیر اوس هم په زندان کې دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.